د اسلامي امارت د واکمنۍ او پاکستان کړکېچ په زیاتېدو دی. د افغانستان پر فضا د پاکستانیو الوتکو تازه ګزمې. پاکستانیو جیټ الوتکو د خوست پر فضا ټیټې ګزمې وهلې دي. یاد اقدام ته د نوموړې واکمنۍ غبرګون څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ځایي سرچینې وایي چې د خوست ولایت په یو شمېر سرحدي سیمو کې د پاکستان جیټ الوتکو د شپې لخوا ټیټې الوتنې او ګزمې ترسره کړي دي چې د سیمې خلک یې سخت ویرولي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د چهارشنبې پر شپه د زمري پر 8 شاوخوا 11:30 بجې رامنځته شوې او تر ناوخته پورې دوام درلود. د سیمې یو اوسیدونکی وایي د الوتکو غږ دومره لوړ او الوتنه دومره ټیټه وه چې له خوبه یې راویښ خلک وویرېدل او داسې ښکارېده چې بمبار کوي. سرچینې زیاتوي چې 4 جیټ الوتکې د خوست، د باک او علیشیر ولسوالۍ اړوند د ببرک تاڼې، ډبکي، سودک او یو شمېر نورو سیمو په فضا کې پرله پسې ګرځېدلې. د ځایي خلکو په وینا د الوتکو حرکتونه دومره ټیټ وو چې د امکان وړ وه هوایي بریدونه وشي، خو تر اوسه د کوم برید راپور نه دی ورکړل شوی. سرچینې یادونه کوي چې د الوتکې د پاکستان له خاورې راغلې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جیټ الوتکې د افغانستان په سرحدي سیمو کې ګزمې کوي. له دې وړاندې هم ورته پیښې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې تکرار شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې لامل شوې وې. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د هوایي بریدونو له امله په تیرو کلونو کې لسګونه ولسي وګړو ته چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د سرحدي سیمو اوسیدونکي له نړیوالو او د بشري حقونو له سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې دا ډول سرغړونې وڅاري او د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته شي. طالبانو تر دې دمه د دغه خبر په اړوند څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.